د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. زه کلی یم د خوشحال خیلو کلی. هیله لرم چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ او د ژمي په دې ساړه موسم کې د توت لمر له وړانګو خوند واخلئ. زما یو شمېر اوسېدونکي چې کله د یو شي د ترلاسه کولو لپاره کوښښ وکړي او بریالي نشي، ګمان کوي چې کوښښونه یې بې نتیجې دي او هیڅ کله به بریالي نشي. خو که انسان غور وکړي نو پوه به شي که چیرې بریالیتوب له کوښښ او زیار پرته لاسته راغلی وای نو بریالیتوب به خپل ارزښت له لاسه ورکړی وای. هر ځل ناکامي یوه نوې تجربه پنځوي، یعنې هیڅ کله هڅه او کوښښ بې نتیجې نه وي. دغه کوښښونه دي چې تاسو د بریالیتوب هسکو ته رسوي. ځکه خو وایي چې زیار ویستونکي تل بریالي وي، چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي، چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. ملالۍ لورې. ها پلاره څه دې ویل؟ شاباس، دلته د سړک له غاړې لږ را دې خوا کښېنه. دا زموږ د کلي د موټرو اډه ده. ښه ده، موټر خو نشته پکې. اوس به راشي لورې، د کلي فلانکوچ بازار ته ځي راځي. بازار به ډېر لوی وي، ډېر دوکانونه به لري. هو لوی دی، ته به هم د خپل وطن بازارونه ووینې لورې. پلاره سړکونه چې پاخه شي موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسېږي که نه؟ خدای مهربانه دی لورې، سړکونه به هم پاخه شي. په بازار کې به ما ته رنګې او د رسم کتابچې ما اخلي که نه؟ هو خو دې درته اخلم. ته څومره ښه یې، ډېر راباندې ګران یې پلاره. ملالۍ لورې، ته هم راباندې ګرانه یې. هغه دی موټر راغی. هو ومې لیده لورې. پلاره غږ په یو کچه راته ویدروي. ورخطا کېږه مه، چې سورلۍ وویني په خپله یې دروي. بازار والا هله کاکا وخجې چې زموږ بیړه ده. ته لږ صبر وکړه، یوه پوښتنه درنه کوم. او بابا پوښتنې به بیا په موټر کې کوي، په لاره کې نور موټر سورلۍ رانه اوچتوي. لږ په کراره غږېږه، زه درته وایم چې پوښتنه درنه کوم، ته خبرې ته وار نه راکوې. د خبرې وار به بیا په موټر کې درشي، یو ځل خو موټر ته وخېجئ. والکه شاغه شور مه کوه، په ارامه خبرې ورسره وکړه. استاد فیروزه په خبرې سر نه خلاصېږي. استاد فیروزه دې کلینر ته دې لږ نصیحت وکړه. ده ته خو د خدای هدایت وي، دا همداسې دی. تا څه ویل؟ ما دا ویل چې د هغې خوا زه یو څه سودا اخلم. موږ له ماجرا ته نه وي راغلي یو، تاسو خو به په موټر کې راوړی شئ که نه؟ بې غمه اوسه، دا ډېر قوي فلانکوچ دی. که د اوړو بوجۍ اخلې که بل څه، خاص د موټر په سر یې درته راوړم. کور دې ودان استاده. ملالۍ لورې. څه دې ویل پلاره؟ پلار د جار شه لورې، درخېږه موټر ته. ښه ده پلاره. اوی دا دروازه خو بنده ده. والکه شاغه. ها استاده، دا دروازه ورته خلاصه کړه. ښه سمه ده، صبر. شاباسي بیړه وکړه وخېجئ. جنګ مه کوه، خېژو. آفرین لورې، د کړکۍ خواته کښېنه. دغسې آفرین. پلاره په لارې کې ټول ځایونه راته ښیه. ښه ولې نه، په دواړو سترګو. زه له خیره استاده، پونده که د توغندي غوندې ورځپي. خیالي ګله، چې یوه خبر درته وکړم خفه کېږي خو به نه؟ خوشحال کاکا، چې خبره مې په تا به برابره نه وي، چې ډېره خوږه خبره هم وي، پرې خفه کېږم. چې داسې ده نو زه به مې خولې ته کلپ واچوم. نه کاکا خوشحاله، وایم په زړه کې باندې ګونځه نه پرېږدې، خامخا دې خبر ورته وکړه. کاکا خوشحاله، چنارګل ښه وایي، ستا خبره چې څومره ترخه هم وي نه پرې خفه کېږم.
خیالي وراره چې په زړه کې دا در تېره نه شي چې موږ به ستا په چای او په ګوړې ستړي یو او کنه خیالي د خوشحال کاکا ژرنده خو د شین چای او تورې ګوړې لنګر دی لنګر دلته هر څوک راتلی شي شین چای ورسره توره ګوړه نوشي جان کولی شي زه پوهېږم چې تاسو په چایو په ګوړه نه خفه کېږئ که نه زه کله راتلم وایي چېرته چې زړه ځي هلته پښې ځي زړه د خدای روغ لره خیالي وراره که خفه کېږې نه له دې خیالونو او چرتونو څه نه جوړېږي خیالونه خو د ورېښمو شنه او سره ټالونه دي له دې ټالونو مې مه راکوزوه وایم کور د لغلې ډک شه خیالي په دې ښکلې خبره خوشحال کاکا مې پازا بوا په کور کلي کې چې یو نیم لیونی همي خوند کوي چنارګله ته په لوی لاس لیونی ترې مه جوړوه خیالي تکړه ځوان دی باید چې د خپلې کورنۍ کلي او ولس خدمت وکړي ښه نو زما د لاسه څه پوره دي زه د چا څه خدمت وکړم داسې مه وایه ته هر څه کولی شي په صورت روغ یې ښه هوښیار ځوان یې ځان په لیونتوب مه وهه وایم کور دې لغلې ډک شه خوشحال کاکا خو ته ورته ووایه چې څه دې وکړي او څه دې نه کوي دا دې وکړي چې بې ځایه چرتونه او خیالونه دې نه وهي د خپلې کورنۍ خدمت ته د ملا وتړي د کلي ولس په ښه او بدو کې د برخه واخلي یاره خوشحال کاکا دا وړی به شړی نه شي ولې به شړی نه شي له پلار سره دې په ځمکه کې کار پیل که چې یو ځل د کار په خوند وپوهېدې بیا به دعا راته وکړې خوشحال کاکا تم به دا خبره نه کوې خو د خیالي چې کار ته ملا ماته ده داسې وبوله چې د سړې اوسپنې خوشې ټکول دي خیالي ګله که بد مې وویل وایم چې دارګله ګل ګلاب خبر دې وکړه واچوه چې شل شي هغه دی سنګین هم راغی دا به بیا اوس راته نصیحتونه کوي سلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشې په خیر راغلی سنګینه ستړی مشې په خیر راغلی ستړی مشې سنګینه په خیر راغلی ایلا په بیلا سنګینه سنګینه څه پتاسې متاسې دې راوړي که څنګه د کڅوړې ته لاس تېر که تر پتاسې مې ښه شی راوړي دي وایم کور دې له غلې ډک شه سنګینه دا خو د لاس وینځلو صابون دی دا مې یو درجن د کور لپاره اخیستی و ما ویل دا یو 2 دانې باید تاسو ته درکم په ژرنده کې به لاسونه پې ومینځئ سنګینه کور دې ودان دا خو ډېره لویه او ګټوره تحفه ده د هوښیار سړي بلا خو دې ورکوي یا راجي شیرین خانه داسې ویښتان ورته جوړ کړل کنه چې لوی استادان یې هم نشي جوړولی منم دې اشوکه ته نو په خپل کار کې استاد خو یوه خبره مې واوره وایه یوه څه چې وایم سل خبرې دې اورم هسې ما ویل چې د سلمانۍ چړې او ماشینونه دې پاک ساته ډاکټران وایي چې سل مرضونه ترې پیدا کېږي بالکل وایم چې ګل خبره دې وکړه دې ته به پام کوم انشاءالله خو یوه خبره مې بله هم واوره وایه په زړه کې به دې اندېښنه نه پرېږدې دا بیاتي دې هم لږ په پام خوروه کله کله له ویښتانو سره غوښه هم ونیسي ته ښه وایې کله کله په چرت کې لاړ شم چاړه یا بیاتي رانه په غوښه لګېږي نه داسې مه کوه چې کار ته کښېني فکر دې په ځای لره نو فکر مې خلک راته خرابوي که نه کله وریجې رانه غلا کړي او کله مې هسې ځوروي د وریجو خبره دې وکړه هغه د احمد خان هم دې خوا را روان دی خولې ته دې کولپ واچوه خولې ته مې څنګه کولپ واچوه داسې مه ورته وایه چې وریجې حاجي شیرین راوړي ښه زه نو لاړم کور دې ودان چې زما ویښتان دې را جوړ کړه خدای په امان الله دې مل شه په مخه دې وایم زیړي ګلونه په دې کې نو څه خبره ده خو وریجې مې ورکې مې پیدا شوې که چاته وایم که نه وایم دا زما خپل کار دی واشقه بیا څنګه له ځان سره بنګېږي بیا خو به درنه څه نه ورک نه ته خبر نه د سلمان عاشق مال څوک نشي ازمولی چې مارې وخوري پوستکی غورځوي او چې موږک یې وخوري په تلک کې بندېږي دا به نو هغه د وریجو غله
یا پوستکی غورځولی وي یا به په تلک کې ایسار وي. وی نه شو خوړلی که نه دا کانه پې کېده. خو اوس خبره دا ده چې د مینو وریجو کیسه ختمه شوه. اوس خبره دا ده چې د مینو وریجو کیسه ختمه شوه. هغه څنګه؟ دا خیالي خلکو ته لیونی ښکاري خو ډېر هوښیار بني ادم دی. په دې کلي کې یو ته هوښیار او بل خیالي. له زړه درته وایم خیالي عجبه خبره راته کړې وه. څه یې درته ویلي وو؟ ویلي وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسانو وړي دي. نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي؟ ته څه وایې وزوروره؟ خیالي ویل چې په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي یو من څه چې 2 منه وریجې هم وړی شي. چې ټپوسانو وړي وي بیا نو نور وربخه. بس په مغه برګ وزیري څادر کې غوټه وې له هوا یې زما په غېږ کې راوغورځولې. صبر چې دا خو دلته کېدم. بیا مې وږې سپکې شوې. وی پلاره دا خو ما پخواني ځای ته راغلو. هو که نه ملالۍ لورې زموږ د کلي د موټرو اډه ده. همدلته کښېنه چې تر څو موټر راځي دمه به وکړي. سمه ده پلاره راځه تم کښېنه ستړی به وې. ښه دې وویل لورې چې ته وایې کښېبنم. پلاره د موټرونو ولې ګډوډ ځي؟ دا رنګونه ولې کوي؟ خدای دې هدایت ورته وکړي. دا یو بل ته لاره نه ورکوي. هر یو موټروان کوشش کوي چې تر بل د مخه شي. رښتیا ملالۍ لورې؟ ښه پلاره څه دې ویل؟ پلار دې جار شه. بازار دې خوښ شو؟ هو خوښ مې شو خو خو څه؟ ځینې سړکونه خام وو او کوڅې هم ډېرې چټلې وې. بس خدای دې موږ ته توفیق راکړي لورې چې خپل کلي او ښارونه پاک وساتو او ودان یې کړو. امین. هغه دی زموږ د کلي فلنګوچ هم راغی. آفرین ملالۍ لورې ډېره ځیرکه یې. د خپل کلي موټر دې وپېژانده. بس فیروز استاده همدا ځای سم دی. شاباس شاغه هله د موټر د مخې ښیښه پاکه کړه. څه کوې استاده کله چې کلي ته ورسېدو بیا به یې پاکې کړم. لا حول ولا شاغه په کوپړۍ کې د بوز دي که مازغه چې شیشه پاکه نه وي خدای مکه که په لاره کې ټکر وکړو. شاغه ګله استاذه ښه درته وایي د موټر دا نورې ښیښې هم پاکې نه دي. دا هم پاکې کړه. کاکا ته اوس بل موټروان راته جوړ شوې. ولې غوسه کوې؟ پلار مې ښه درته وایي. بس ماغزه مې مه خورئ. ښیښې دې پاکې به یې کړم. او کاکا له تا سره سودا مودا شته چې پاس د موټر په سر یې وتړم؟ هو شته خو په احتیاط یې پاس د موټر په سر وتړه چې مات نه شي. د سرو زرو چرګ خو به نه وي؟ د سرو زرو له چرګ نه هم قیمتي دی. ښه دا څه دي؟ دا خو ته لږ راته وښیه. دا دی د لاس مینځلو اودان دی. یاره کاکا دې خبرې ته خو د زما هم خندا راغله. په دې اودان کې څه کمال دی؟ اوبه خو به په سرو زرو نه بدلوي. فیروز استاذه وایي روغ وجود باچایي ده. ډاکټران وایي چې وخت په وخت په اوبو او صابون لاسونه مینځئ مرضونه به نه در نږدې کېږي. رښتیا یو بله خبره. وایه کومه خبره؟ سهار د کلینر غږ وکړه چې زله خیره پونده ورکړه د توغندي غوندې. زه وایم چې د موټر تیز تګ خطر لري. وا کاکا ښه نو څنګه غږ پې وکړم؟ داسې غږ پې وکړه زل خیره په پام په ارام. ښه په دې خبره به زه سوچ وکړم. که مې خوښه شوه همداسې به کوو. تاسو نن د ملالۍ دوی د نانځکو لوبې ننداره کړې. هم یې لوبې او تفریح کوله او هم یې خپلو همزولو ته ښکلي پیغامونه وړاندې کړل. زما اوسیدونکي هم پوهیږي چې په څه ډول خپل کلی کور پاک او سوتره وساتي. تاسو هم د خپل کلي په پاک ساتلو کې کوښښ وکړئ ځکه چې پاکي او نظافت د ایمان برخه ده. تر بیا د خدای په امان. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.